نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ډیرو قدرمنو او ډیرو معززو د اسلامی امارت مسؤلینو د تاسو سره یو حدیث شریف هغه شریکوم. هله دا چې د حدیث شریف تشریح هغه د ما سره په ډیر اطمینان سره واورئ. ان شاء الله العزیز په دې حدیث شریف باندې عمل به د مونږ تاسو د لپاره د دنیا او د آخرت د فلاح فوز او کامیابی د لپاره زمين او سبب وګرځي. قدرمنو له حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ان روایت ده، هغه فرمایي چې ما په د خپل کوټه کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه مبارک نه اوریدلې دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام داسې دعا کوله، داسې فرمایل: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دغه حدیث شریف په مسلم شریف کې راغلی دی، کتاب الاماره باب فضیلة الامام العادل. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث شریف کې په اوله برخه کې د ځینو ولات الامور د پاره په دعا او خیره کړی ده، او په دویمه برخه کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ځینو نور د پاره بیا د خیر دعا کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي د شر دعا په اول حصہ کې چې مونږ خیره ورته وایو: اللهم من ولي من امر امتي، اے الله من ولي من امر امتي، هر هغه څوک چې متصرف شو وکمن شو او په اوسنۍ اصطلاح مسؤول شو من امر امتي د ما د امت لا امور لا معاملات لا کارونو څخه، لا وظائف څخه، لا منصبونو څخه، شیئا د کوم یو شی د کوم یو منصب چې هر منصب وي د پچانه نیولې تر لاندې عسکره پورې، د زعیم د حکومت نه نیولې تر لاندې مدیره پورې، د ملکی مسؤول نه نیولې تر نظامی مسؤوله پورې. فشق عليهم فاشقق عليه. نو دغه ولی الامر، دغه حاکم، دغه وزیر، دغه ولی، دغه ولسوال، دغه قومندان، دغه مدیر، دغه رئیس چې هر څوک دی، فشق عليهم د ما په امت باندې سختی را وستله، د دوی سره سخت چلند وکړ، د په مشکلاتو کې واچول. فشقق عليه، یا الله جل جلاله ته هم په د باندې سختی راواله، ته د سختی او د مشقت معامله ور سره وکي. دلته د حدیث شریف کې هر منصب دولتی هغه مراد ده. د حدیث شریف هر منصب ته ورشامل ده. علما په دې باندې پوهیږي چې دلته شیئا نکره راغلی ده په سیاق د شرط کې من، او نکره چې په سیاق د شرط کې راشي هغه افاده د عموم کوي. النکره اذا وقعت في سیاق الشرط تعم. نو دې دا مطلب دی چې هر منصب چې څوک ولري، که وړو کوي او که غټ وي، دا په د خپل منصب کې په رعایت باندې، په متحت کسانو باندې، په مسلمانانو باندې سختی راولي. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خیره ورته کړی ده. فشقق علیه، خداوند متعال ته هم په د باندې سختی راواله. ورونو مونږ تاسو ته معلومه ده چې په ډیرو مواردو کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کافرانو ته هم خیره نه ده کړی، به دعا نه ده ورته کړی.
خو دلته د مسلمانانو د کارونو د مسلمانانو د شؤونو د امورو دومره اهتمام د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره دی چې څوک د دوی د امورو په انجام کولو کې تساهل کوي، غفلت کوي، دوی په مشقت کې اچوي، دوی په تکلیف کې اچوي، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به دعا ورته کړې ده چې فشقق علیه، خداوند متعال په د باندې هم سختی راول. فشقق علیه دغه جزاء من جنس العمل ده، د کوم عمل کړی وو فشق علیهم ده هم خلق په مشقت کې اچولیو. فشقق علیه خداوند متعال ته هم دغه بالمثل جزاء ورکي، خداوند متعال ته هم په د باندې د سره د مشقت معامله وکي. او دا به دعا ډیرو قدرمنو او عزتمنو ورونو، دا به دعا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده، دا به خامخ لګي یا به داسې اشخاص د مادي مشکلات سره مواجه کیږي یا به د معنوي مشکلات سره مواجه کیږي. په دې کې هیڅ د شک او د شبهه ځای نشته. قدرمنو مونږ تاسو پوهیږو چې مونږ تاسو په مختلفو بخښونو کې ډېر مجبور مراجعین او خلق لرو. ځینې کسان به وي چې هغه به عاجل جنایي مشکلات لري، او که چیرته مونږ له دوی څخه ځانونه پټ کو، د دوی هغه مشکلات عاجل ورحل نکو، نو مونږ تاسو په هیګو چې دوی عاجزان به د کوم بعضو عواقب سره مخامخ شي. ځینې خلک حقوقي مسائل لري، ځینې خلک جنایي مسائل لري. د مثال په ډول وایم، ځینې خلک صحي مسائل لري. نو که چیرته یو نفر د صحي مسله لري، مریض لري، هغه د شفاخانه مشر بغیر د کوم دلیل نه دای په مشقت کې اچوي، دته مشکلات ایجادوي، نو موږ تاسو باید فکر وکړو چې دغه نفر چې صحي مشکلات لري، عاجل ایمرجنسي مشکلات لري، مریض یې د مرګ د خطر سره مواجه ده، او دا نه پر خودل کیږي چې خپل مریض بستر کې بدون د دلیل نه، لا رئیس نوی موجود، لا رئیس برغلا نه ده، لا رئیس یو کار باندې مصروف ده. نو موږ تاسو پیږو چې دغه کسان به د کومو نوړو عواقب او د مشکلاتو سره د صحت په بخش کې مواجه کیږي، مخامخ کیږي. همدغه قسم هر هغه څوک چې د مونږ او تاسو تر لاس لاندې وي، هغوی مشکلات لري، خپل حوائج لري، د هغې پوره کول، د هغوی حوائجو ته رسیدګي، دا د مونږ او تاسو مسؤلیت دی. قدرمنو د خلکو کارونه چې مونږ تاسو ورکوو، دا په دوی باندې باید مونږ تاسو منو احسان بار نکو، په دوی باندې ښېګړه و نه ډوو چې مونږ د تاسو د کار در خلاص کړو، بلکې دا د مونږ تاسو د اسلامي حکومت، د اسلامي نظام د مسؤلینو شرعي وظیفه ده. فقهاو لیکلي دي چې مامورین د اسلامي نظام، د اسلامي حکومت دا ټول اجیر دي، اجیران خاص دي. اجیر په دوه قسمه ده، یو اجیر خاص ده، یو اجیر عام ده. دا ټول اجیران خاص دي. کوم وخت کې چې دوی د امارات د مشرانو سره، د اسلامي نظام د مشرانو سره عقد او معاهده کړی ده چې موږ به په دومره رسمي وخت کې د کار کوو، په دغه وخت کې دوی اجیر خاص دي، په دغه وخت کې دوی بل کار هم نشي کولای، شخصي کار البته.
بلکې فقها او خدای لیکلي دي علما او لیکلي دي چې کچیرته یو څوک دولتي مأمور په ټکلی وخت باندې خپل وظیفه ته دفتر ته حاضر نشو، مثلا یو ساعت مثال نیم ساعت 10 دقیقې 10 دقیقې ورسېده یا کوم ورځ بغیر د کوم شرعي دلیل نه او د اجازه نه د غیر حاضر شو، نو د څومره وخت شدای ورسته راغلی دی د دغه دقیقو معاش او امتیاز ورته اخیستل جایز نه دي، حرام دي. یا د هغه ورځ چې دای پکې غیر حاضر شوی دی د دغه ورځ معاش اخیستل دلته جایز نه دي. دای مجبور مکلف دی چې خپل معاش په ورځو باندې یا په دقیقو باندې تقسیم کی چې څومره دقیقې د کار نه دی کړای د حاضر شوی نه دی د نه وخت شوی دی دغه معاش دیغه په اندازه باندې باید بیرته بیت المال ته واپس کی ردی کی. نو دا څومره مامورین چې دي لسره نیولې تر پایا پورې د اجران خاص دي. نو په دغه وخت کې چې موږ تاسو خپل اجران یو، که وزیر د هم اجر ده، که معین صاحب د هم اجر ده، که رئیس صاحب د هم اجر ده، که قومندان صاحب د هم اجر ده، نو بیا والا موږ تاسو په خلکو باندې دروازه را باندې او حاجب او بواب په دروازه کې څوک د دردونکو اشخاص تا باید موږ تاسو علماونه پښتنه وکړو سیده اوسنیو حالاتو ته پکاتو، امنیتی حالاتو ته پکاتو، انتظامی حالاتو ته پکاتو، علماو گنجایش ورکړای او د ضرورت په دایره کې کشیرته دا د خلکو د تنګولو په وجه باندې وي، د خپل تکبر په وجه باندې وي، ضرورت نه وي، بیا د داس بواب او د حاجب او د پیرادار درول شرعانه جائزم نه دي. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دغه خلکو ته داسې کسانو ته بدعا کړی ده، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به، او اے الله جل جلاله هر هغه څوک چې مسئول شو د ما د امت د امور د معاملاتو لکرونو څخه شیئا د کوم کار د کوم منصب چې هر یو منصب وي دلته هغه مخکنی خبره ده، فرفق بهم نو د نرمي وکوله دغه رعایت سره دغه خلکو سره د ما د امت سره، فرفق به ای الله سبحانه وتعالى ته هم په دنیا کې هم په آخرت کې د نرمي معامله ور سره وکړي، دلته هم دغه جزاء دا من جنس العمل ده، ده هم رفق اولین کړه د خلکو سره، یا الله سبحانه وتعالى ته هم په دنیا کې د ژوند په نرمۍ او په رفق او په لطف او په خوشحالۍ کې تیر کې او په آخرت کې یا الله سبحانه وتعالى ته د نرمۍ او د رفق معامله ور سره وکړي. قدرمنو د ما تحت کسانو سره او د عام مسلمانانو مرجعینو سره رفق هغه د مونږ تاسو لکه څنګه چې شرعي وظیفه ده او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ګوره په د حدیث شریف کې څومره اهتمام په باندې کړای او د هر شرعي کار کې حکم او حکمتونه د نغښتي وي که چیرته مونږ او تاسو د رعایت سره د ملت سره نرمي وکړو، خپل دروازې په خلاص کو باندې ورته ونکو چې د ما سره وخت نشته، نن راشه سبا راشه بل ورځ راشه، د دوی د مشکلاتو په حلولو کې عوایق او موانع ایجاد نکو، نو خود به خود د خلق د حکومت سره
متصل کیږي ورسره پیوست کیږي ځانونه د حکومت یو برخه بلکې د حکومت عسكر بولی او کشیر ته خدای نه خواسته په یو بنا او بل بنا باندې مونږ خپل دروازې په دې باندې را بند کو بلکې زنه خلادا هم کوي چې لپټه دروازې څخه وځي مراجعين په لارو باندې ورته ولاړوي په لارو کې ورته ولاړوي په دروازو کې ورته ولاړوي نش پښتنه یو کې چې صاحب شرط لاړ و شاخ لاړ سکاري و شورسته پښتنه په سو کې کوم شخصي کار په ستللای نو مخکې موږ عرض وکړ چې اجر خاص ده شخصي کار آیا په دغه رسمي وخت کې د لپاره جائز ده ولدا سي میکانیزم نه جوړو موږ تاسو ولدا سي و طریقې کار نه جوړو ولدا سي او سیستم نه جوړو چې هم دغه خلکو کار خلاص شي د خلکو سره رفق او نرمي وشي خلکو ته سہولیات موږ مهیا کو او هم موږ باندې زیات فشار مر نه شي ا د دوی کارم خلاص شي او ملت د موږ نه خوشاله شي او موږ تاسو باید فکر وکړو چې چیرته موږ د دوی سره داسې اعمال کوو په داسې حال کې چې دا ټول الحمدلله مسلمانان ټول مظلوم دي نو موږ تاسو باید فکر وکړو چې د ملت باندې حکومت سره څومره نږدېوالی پیدا شي آیا فاصله به ورسره پیدا نه کی په مجالسو کې بعد امارت د مشرانو د مسؤلینو دای بعد دعا ورته کی او کبه دعا به ورته کی دوی بعد امارت د نظام نه آیا دوی به دفاع کی او کدی به خیره او دعا ورته کی خدای په کوره کی کدا نو کدوې سره موږ نرمي وکړو دغه ټول مسلمانان دي الحمدلله که چیرته موږ په دغه بنا باندې ورته وایو چې تاسو خو د خارو خلک یې دلته نو سبا راشي و میاش بعد راشي او جمعه بعد راشي دا یو غلط فکر ده قدرمنو ډیرو عزتمنو ورونو موږ تاسو باید دا په ذهن کې دا خبره وساتو چې زموږ ملت اتن نوی په سلو کې ټول مجاهدین دا ذهن موږ تاسو دا تصور باید پیدا کړو اتن نوی په سلو کې دا ټول مجاهدین زینو به جهاد بالمال کړی وي زینو به تحریض علی القتال کړی وي علما به وي زینو به فتواګان ور کړی وي زینو به ډوډۍ ور کړی وي زینو به دعا ورته کړی وي موږ دې شاهدان یو چې خزو په کورو کې مجاهدینو ته دعا کول زوینه به ور کول ډوډۍ به ورته پخول بلکې اسلحه به خزو انتقالوله بشان به ور سره او زمان به ور سره او مخبل د واقع شاهد وګوایم نو دا ټول ملت ته په داسې یو ذهنیت باندې کتل چې تاسو ټول ګناهګار یا تاسو کارونه باید موږ نه کو دا ډېر یو غلط تصور ده دا ورسته ډېر مشکلات د دنه پیدا کی الحمدلله ټول مسلمانان دي ټول مجاهدین دي نو د دوی سره باید مونږ د یو مجاهد په شکل باندې چلند وکړو حدیث شریف کې مراد رومي من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا همدا قسم نور حدیث شریف رغلی نو قدرمنو عزتمنو ډیرو محترمو مسؤلینو په اسلامي نظام کې کرسي او چوکۍ دا کوم امتیاز نه دی بلکې مسؤلیت دی دغه کرسي په ډیرو اغزیو باندې پوښل شوی ده دا له اغزیو ډکه ده که چیرته موږ تاسو په دې کې احتیاط ونکړو نو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دغه خیره او بدعا ده دته باید بیا موږ تاسو متوجه شو دا ډېر یو نازک مسؤلیت ده ډېر یو نازک شای ده الله سبحانه وتعالى د تاسو موږ تاسو ټول ته توفیق د نیکو اعمالو نصیب کړي
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولې جهان ویښوم زه بلال خوب ولې جهان ویښوم